او بیا په حقوق العبادو کې اهم حق د الله د حق نه پس چې کم حقوق العباد دي نو پایې کې اهم حق هغه د مور او د پلار حق دی په بنده او په انسان. الله بیا خپل حق پسې د مور او د پلار حق بیان کړی دی چې وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره الله وی تاسو به ښه سلوک کوئ. او رب العالمین فرمائی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، د مور او پلار ته به داسې خبره نه کې چې پاغې خبره باندې ستا د مور او پلار ته تکلیف ورسی. او الله وی ولا تنهرهما، مور مرټ او پلار مرټ دواړه رټمه. او الله فرمائی وقل لهما قولا کریما، چې مور او پلار سره خبرې کې نو ښې خبرې ورسره کوه، خشته خبرې ورسره کوه، د مینې او د شفقت خبرې ورسره کوه. دا څوک وایي؟ دا زمونږ ستاسو رب او زمونږ او ستاسو خالق او پروردګار وایي. نو یو د الله حق شو، بل د بندگانو حق شو. د بندگانو په حق کې د ټولو نه اهم حق هغه په انسان باندې د مور او د پلار دی. او ورونو د مور او پلار د انسان سره ډیر سخت او ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي، او دا تر مرګ پورې د بچو سره سخت او تکلیفونه د مور او پلار دا برداشت کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له یو صحابي راغی او پاک پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د الله رسول په عملونو کې کم یو عمل بهتر او غوره دی. امام الانبیاء ورته وی چې مونږ په خپل وخت مستحبه کې کول چې کم د مانځه خپل وخت پاغې کې کول. دا صحابي ورته وی بیا ورپسې کم یو عمل بهتر دی؟ پاک پیغمبر مبارک ورته وی مور او پلار سره ښه سلوک کول. هغه ورته وی بیا کم یو بهتر دی؟ امام الانبیاء ورته وی جهاد. د مور او د پلار سره د ښه سلوکو نه یې جهاد وروستو ذکر کنو. مور او پلار سره به ښه سلوک کې. د دواړو جهانو سردار مبارک له یو صحابي راغی، د الله رسوله ما ځان سره په جهاد کې شامل کا، ما ته اجازت وکړه چې جهاد له لاړ شم، جهاد کې شریک شم. او د جهاد ډیر لویه مرتبه او فضیلت دی. پاک پیغمبر مبارک ورته وی مور او پلار دې شته؟ وی او د الله رسول مور او پلار مې شته. وی زه د مور او پلار خدمت کوه، د مور او د پلار په خدمت باندې به رب العالمین تعالی د جهاد ثواب به درله الله درکړي. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي د پلار پر رضا کې دا د رب رضا ده، چې پلار در ناراضي وي رب به در ناراضي وي. او د پلار په ناراضګۍ کې دا د پروردګار او د الله ناراضګي ده، چې پلار در نه خپي نو الله به در نه خپي. زمن خلق وی بس دا شریعت دا مونځ ته وی، دا روجې ته وی، دا زکات ته وی، او دا حج ته وی، او دا د قرآن تلاوت ته وی. شریعت یې په دې کې منحصر کړی دی، نه په دې یو څو شیزونو کې شریعت منحصر نه دی. دا بم کې او د بندگانو د حقوقو بوم خیال ساتي. یوازې په دې شیزونو باندې نشي بچ کېدی، دنیا کې در باندې د بندگانو حقوق هم شته. زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرگ او عالم تیر شوی دی، ډیر لوی عالم، ابو اسحاق اسپراینی رحمت الله علیه. علم هم الله ډیر زیات ورکړی، درس پیکو شاګردان هم زیاتو، او تقوا پرهیزګاریم پکې ډېره زیاته وه. بوډۍ مور یې وه،
نو چې کله به د شپې وده کېده نو رابغې د مور او د پلار د حق نه خبرو نو د مور خپو ته به کېناست او مور له به یې په خپو باندې چاپي کوله چې تر څو پورې به د ده د امور نه وده شوې ابو اسحاق اسپرایني رحمت الله علیه به وده کېده بلکل نه هره شپه به یې مور له په خپو باندې زور کو د دواړو جهانو د سردار مبارک حدیث ته وکتل چې الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور او د پلار دا د قدمونو لاندې دی مقصد دا دی چې مور او پلار سره ښه سلوک کې الله به درله جنت درکړي دوی راشه د دې حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه نو د شپې مور له چاپي وکړه او مور له په خپو باندې زور وکړه چې کله مور وده شوه او ته نو په دې خپله ګیره باندې د مور هغه خپې پاکې کړې او دا ګیره یې وپورې ومږله د مور د خپو هغه خاورې او ګرد و غبار یې په دې ګیره کې خواره شو لاړ په دغې حالت کې وده شو سار چې لاړ درس ته ناست شاګردان ورته ناستي یو شاګرد ورته وی مولانا صاحب او استاد جی بیګا مې ډېر زیات خشته په خوب کې لیدلې وی څنګه دې خوب کې لیدلې وی بیګا مې خوب کې ولیدې چې ډېر غټ باغ دی مزیدار غټ او خشته میوه ده پکې شینکې دي اوبه دي پکې هغې باغ کې ته ګرځې را ګرځې خو حیرانه دیمه چې په ګیره کې د ناشنا ملغلرې وې او هغې ملغلرو پکې ناشنا او خشته پړق او چمک یې و رڼا یې کوله ابو اسحاق اسپرانی ورته انشاءالله خوب به دي رښتني دا چې کم باغ کې تا زه لیدلې انشاءالله الله به ما له باغ را کوي الله به ما جنت ته بوزي ما بیگا د حدیث په ظاهر باندې عمل کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي جنت د مور او د پلار د قدمونو د مور د پلار د قدمونو د مور د قدمونو لاندې دی نو ما چې بیگا د شپې مور له چاپي وکړه نو په خپله ګیره باندې مې د مور هغه خپې پاکې کړې هغه ګرد او غبار زما په دې ګیره کې ونښت نو دا هغه ګرد او غبار تا ته الله د ملغلرو په شکل کې ښکاره که بلکل خوب دی رښتینی دی الله به ما له جنت راکوي او زمونږ په دې بزرګانو کې یو بل بزرګ تیر شوی دی حضرت حسن بصری رحمت الله علیه الله ولا ډیر لوی علم ورکړی او ډیر لوی ولی الله د زمانې تیر شوی دی دې د شپې براغې نو مور سره به کېناست مور سره به یې په خپو باندې زورم کو هغې سره به یې پستې او نرمې خوږې خبرې کولې نو چې کله به مور له خوب ورغې ورته ویې زه بچې لاړ شو سوده شم چې تر څو پورې به مور باندې خوب نو لګېدلې دی به مور سره ناست او مور سره به یې خبرې کولې مور به ورته بچې ما له خوب راغې زه لاړ شه تم ستړې نو بیا به راغې یو شپه میلمانه راغلی و هغې میلمنو سره ناستو هغوی سره خبرې کولې چې میلمانو رخصت شو چې رالل مور یوده وه اوخو دا خو د لوی سعادت نه محرومه شم زه خو به د خوب نه مخکې رالم مور سره به مې خبرې وکړې مور له به مې چاپي وکړه بیا به وده شم دا خو د لوی سعادت نه محرومه شم مور لکه په خپو زور کوم خو مور مې راپاسي بس راغې او دا خپله ګیره د مور په دې خپو پورې مږله په هغې پورې دا ګیره ومږله او لاړ وده شو د الله شان ته ګوره سار چې کله را پاسید او منزل لاړ مقتدی ورته وی یو ورته وی جی ما بیگا خوب کې ناشنا لیدلې بل ورته وی ما په ناشنا په خوب کې لیدلې هلکه څنګه هم په خوب کې لیدلې یره جی بیګام خوب کې ولیدې او دا ګیره یې د ملغلرو نه ډکه وه او ملغلرو پکې رڼا کوله وی دا زما د مور د خپو هغه خاورې وې او دا د هغې هغه ګرد غبارو چې بیګا پې ما د خپلې مور بوډۍ خپې صفا کړې دي دا ملغلرې هغې نه الله ملغلرو په شکل کې تاسو ته ښکاره کړې
نو د مور او د پلار دا په انسان باندې ډیر لوی حق دی. مور او پلار د انسان د پاره په دنیا کې دومره تکلیفونه برداشت کړي دي او دومره تکلیفونه برداشت کوي چې دونه تکلیفونه به د بچو د پاره بل څوک برداشت نه کړي او نه به چا برداشت کړي. د رسول الله مبارک یو صحابي و حارث ابن نعمان، د دواړو جهانو سردار مبارک، الله په خوب کې هم جنت ته بوتلی دی. الله ورته داسې دا جنتونه او دوزخونه ورته خولی دي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه ته وایي چې جنت ته لاړم نو هلته ما د حارث ابن نعمان د تلاوت اواز اورېده، هلته د هغه د تلاوت اواز مې اورېده. صحابه د هغه عمل ته پس کېدل چې هر حارث ابن نعمان داسې څه عمل کو د هغه د تلاوت اواز امام الانبیاء دا په جنت کې اورید. اخر د هغه عمل سو. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی حارث ابن نعمان به د مور سره ښه سلوک کو، مور او پلار سره ښه سلوک کو، دا د هغې وجه ده. سبب او وجه ورته بیان کړه. نو چې مور او پلار سره ښه سلوک کې او د مور او پلار خدمت کې ناس په ځمکې او د تلاوت اواز به د په جنت کې اورېدلی کېږي. او انسان باندې په دنیا کې قسمه قسم مصائب راځي، په انسان باندې په دنیا کې قسمه قسم تکلیفونه راځي. د دې مصائبو نه او د دې تکلیفونو نه چې د الله پاک بچ کوي نو د هغې دپاره وجې زیاتې دي. یو سبب د مور او پلار خدمت کول خدمت. حدیث مبارک کې یو واقع ذکر شوې ده، اوږده واقعه ده. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو 3 کسان و 3 کسان. هغه 3 کسان په لاره باندې روانو، باران شو، په ډېر سخت باران را گیر کړل. یا الله د باران نه کوم ځای کې ځان پټ کو. غر دی، هغې غار کې ورته یو سوری او سورنګ ورته ښکاره شو. هغې غر کې چې کوم غار و دا 3 واړه هغې ته ورلل. 3 واړه پکې کېناستل چې کله دا باران بند شي او زلزل ختم شي بیا به د دې ځای نه ځو. د الله شان ته ګوره، د غر نه یو ګټه را پرېوته. بعضې وخت کې که ستاسو خیالي نو د اخبارونه هم لیکي وي تو دا ګرګیا په سړک باندې د غر نه ګټې را پروزي. یو ګټه را پرېوته او هغه ګټه چې را پرېوته نو هغې غر کې چې کوم غارو بلکل د هغې په دې خوله کې ونښته. دوی باندې هوا رڼا پې بند شو، د راوتو هېڅ لاره هم نه وه. خوراک بند شو، اوبه بند شو، اسکاک بند شو، بس دی اوس قبر دی، بس لاره نشته. څوک شته هم نه چې چاته آواز وکړي چې دا ګټه تې لر کړي، خو رب العالمین خو شته که نه. 3 واړه یو بل ته وایي یاره اوس زموږ دپاره هېڅوک هم نشته چې موږ سره امداد وکړي، خو داسې چل وکړئ لږ په خپلو اعمالو عملونو باندې لږ نظر واچوئ چې کوم عمل تاسو خالص د الله د رضا دپاره کړي، عمل به الله ته وسیله وګرځو، د هغې په برکت به الله دا ګټه خوا کوي. یو کس ورته وایي یو زما یو عمل شته خالص د الله د رضا دپاره، هغه الله ته مخکې کوم. نو دې څه وایي یا الله زما مورو ډېره زیاته بوډۍ وه، پلار مې او دا پلار مې ډېر زیات بوډه و. الله زمونږ گزران دا پپیو په ګړو چیلو باندې و. ما به چیلې سرولې، زما ښځه م وه، زما واړه بچي مو، په هغې باندې به مې ګزاره کوله. نو چې کله به ماښامې ما چیلې راوستې نو ما به چیلې ولشلې او ما به پی راوړل او ما به وی زما د مور او پلار حق په ما باندې د بچو نم زیات دی. نو ما به ړومبې جام راوړ نو په مور باندې به مې پیوسکل او په پلار باندې به مې پیوسکل. نو چې د مور او پلار به الله زما ماړه شو نو بیا به مې د هغې نه پس په بچو باندې سکل. او الله ته په دې باندې ښه خبردار، الله تا ته پته ده
یا الله یو ځل مې دا چیلې لرې بوتلې وې چتې پاڼو پسې نو چې زه ماسخوتن رالم نو ناوخته نو د خپل معمول مطابق مې د هغې چیلو نه پیوله شل نو چې رالم مور مې موده شوې وه پلار مې موده شوی مور مې اوږې اوده وه پلار مې اوږې اوده شوی ما وی که دا مور او پلار د خوب نه راپاسوم نو دام راته مناسبه نه ښکارېده دې خوا زما واړه بچي دي هغه بچي راته په ځمکه باندې لغړېدل او هغوی رنګېدل جړاګانې کولې هغه وږي چې بابا دا پی موږ له راکړه چې موږ پی وڅکو ما په دې اړه کې وی چې نه د پلار د حق خو په ما باندې د بچو نه زیات دی لکه د هغه دغه سوچ وګني په کار خودو چې بچو لی ورکړی وی ما وی چې تر څو پورې د ما مور نیسکلې او زما پلار نیسکلې نو دا پی به زما بچي نسکې ټول اروس په صحرا کې چیلې او سره وه خپې د انسان ماتي ستړي خپې ماتېږي او بیا هم دقه شانتې وي کنډول را سره د پیو په لاس کې او هغه د کنډول مې پلار ته نیولی دی او مور ته نیولی دی ولاړه یم ورسره ټوله شپه بچي په ځمکه لغړېږي جاړي چې کله سار مې مور را پاسېده او پلار مې را پاسېد نو هغه کنډول مې ورته ونیو نو چې مور او پلار مې دواړو پې وسکل د هغې نه پس مې په بچو باندې وسکل الله تا ته پتره پروردګاره چې دا عمل مې خالص تا د رضا دپاره کړی دی نو یا الله دا ګټه لږه وخوځوه الله چې اسمان ووینو الله چې واره باندې ولګي الله چې رڼا راته راشي خو چې دغه عمل یې وسیله که هغه ګټه وخوځېد اسمان ورته ښکاره شو رڼا ولګېده باد پې ولګېد د دې حدیث مبارک نه معلومیږي مور او پلار سره چې احسان کې مور او پلار سره ښه سلوک کې نو دا ښه سلوک او د احسان به د مصیبت په وخت کې ستا په کار راځي هغې وخت کې به دې دا په کار راشي یو تفسیر لیکلی دی هغه پکې یو واقع یو تفسیر ذکر کړی ده چې یو سړی نو یو سړی به د قیامت پر ورځ نو د هغه اعمال چې وزن شي نو نیکۍ او بدۍ به د هغه برابر شي نو چې نیکۍ او بدۍ برابر شي اوس نیکۍ زیاتې نه جهنم ته به څنګه ځي دغه سړی یو کاغذ به راواغېستلی شي او د دغه سړي د بدو په تله کې به یې ورواچي د ګناهونو په تله کې دې سړي به مور ته اوف ویلي اوف الله وی ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما اوف ورته مه وایه هغه به په کاغذ لیکلی شوي خو چې د بدو تله کې ورواچئ بدۍ به درنې شي او نیکۍ به سپکې شي دا سړی به جهنم ته وځي د ده ګناهګار پلار هغه به هم جهنم ته روان شوي د ګناه په وجه باندې دی به الله ته وایي چې یا الله زما پلار هم د ګناه په وجه باندې الله جهنم ته روان دی یا الله مال په جهنم کې ډبل عذاب راکا زما په ګناهونو مراله راکا او زما د پلار په ګناهونو مال راکا او الله چې دا پلار مې د جهنم دور نه بچ کا رب العالمین ورته بنده تا خو په دنیا کې پلار سره ښه سلوک نه کو او نن د محشر میدان دی او آخرت دی نن پلار سره ښه سلوک کې یا الله وی تا موږ ته حکم کړی چې مور او پلار سره به ښه سلوک کې الله ما خو ورسره په دنیا کې نه دی کړی الله نن یې ورسره کومه زما د پلار په ګناهونو الله مال عذاب راکا خو الله زما د ګناهګار پلار د جهنم نه بچ کا رب العالمین به ورته وایي ښه بنده نن پلار سره ښه سلوک کې او الله نن پلار سره ښه سلوک کوم زه وایي چې نن هم پلار سره ښه سلوک کې زه تم جنت ته لاړ شه او دا ګناهګار پلار دې هم د لاس ونیسه دا هم ځان سره جنت ته بوځه پلار سره چې ښه سلوک کې رب العالمین به ستا د جنت خوشحالی به د الله پاک نصیب کړي الله به درله خوشحالی در کې خوشحالی
او کنه پلار سره دی سلوک بدی نو جون بدی په دنیا کې تریخي او آخرت کې بم تباہ و برباد د جهنم خشاک په خشاک. قسم په الله د مور او پلار د بچو د پاره ډیر تکلیفونه تیر کړل. که د دې بچو په وینه باندې د مور او پلار په وینه د بچی کار کېږي نو د پلار وینه هم د بچی نه منې نه ده. رضوان لالا وینه به تې منې کړې د بچو نه منې به نه کړ. د بچو نه مجاهده منې به کې نه. د بچی په مور په وینه او د پلار په وینه کار کېږي بچی وله دا وینه هم ورکوي. په دې چین کې یو وخت کې زلزله راله. داسې زلزله راله چې دا باده یې راوغورځولې. دا کرینونه لګیا دي هغه لنټرې لرکوي هغه باده لرکوي. یو ځای کې غونډ چت داسې راولټه شوی دی. چت پروت دی او په هغې کې یو ماشوم بچی د غېږه او د هغه مور پکې ګیره ده. خیر په دې کې روزې لګي ډیر مړی تیرو وښکل چې کله دا تخته دا چت اوچت که مور هم په یو ګوټ کې بېهوشه پرته ده بچی هم په یو ګوټ کې بېهوشه پروت دی. نه لاس مات دی نه خپه ماته را نه سر خوږ دی بلکل بچ دی. اسپتال ته یې وړل علاج یې ورله شروع که. مور په خوش کې راله بچی په خوش کې راغی. ډاکټرانو چې وکتل نو د مور د 10 واړو ګوتو دا سرونه دا چقیدلي و دا زخمي و. وینه پکې ډېره زیاته کمه وه. وینه یې ورته خېجولې وه. هغه ډاکټر ورته وی حیران په دی چې نه دی ګوته ماته ده نه دی لاس مات دی نه دی سر مات دی یو ځای دې هم زخمي نه دی او د ګوتو دا څوکې دی ټولې زخمي دي وینه ده کې نه وه دا ولې. نو دا ښځه ورته وایي چې کله دا چت را پرېوت زه او دا بچی دی غاړې ته و موږ الله پاک بچ کړو. زما دا ماشوم بچی و دله به ما د خپلې سینې پی ورکول. یو 2-3 ورځې پکې تېرې شوې نه زمونږ بار ته راوتو راوو نه د بار نه موږ له څوک راتلی شو هېڅ لاره نه وه. نو زما خوراک نو زما په سینه کې زما دی بچي ته پی اوچ شو پی پکې نو چې دی اوږې شو نو د ډېر زیات د لوږې د لاسه جړل. ما د دې بچی غ جړه نشوه برداشت کولی ما د دغه چغې نشوې برداشت کولی. ځان سره مې سوچ وکړ او ځان سره پې په مزه وازوې چې یه پلان کې که ستا په سینه کې پی نشته خو ستا وجود خو د وینې نه ډک دی که نه وینه خو شته که نه. نو دا یو ګوته مې اوچی چې له دا مې په غاښونو باندې زخمي کړه هغه مې د بچي له په خولې کې ورکړه. نو زما د بچي د هغې ګوتې نه هغه وینه څکله نو دی به موړ شو دی به په قلار شو. چې کله هغې کې وینه ختمه شوه او زما دا زوی به بیا وږې شو په جړا به شو ما به په بله ګوته باندې چکو لګوم بله ګوته به ما زخمي کړه هغه ګوته به ما دی بچي له ورکړه. زما دی بچي به د هغې غه پیسکل په هغې باندې به یې ګزاره کوله. نو په دغې طریقه باندې زما 10 واړه ګوتې زخمي شوي دي. وینه راکې کمه شوه زه بېهوش یم بیا د ځان نه خبر شوی نه یم. مور ته چې پته ولګي زما په وینه زما د بچي ګزاره کېږي قسم دی که د بچي نه وینه هم منې کي یو اندام به د بچي نه منې نه کي. مور کې چې الله کم شفقت پیدا کړی دی او که رحم یې پکې پیدا کړی دی دا رحم به بل چا کې پیدا نه کي. دا الله رحم خو ډېر زیات دی. دا تا سره په معاشره کې دی چا هم نشي کېدی. د مور په زړه کې چې په بچي باندې کم درد دی درد. زمونږ یو عالم دی هغه یو واقعه ذکر کړې ده. اوس خو دا موبایل هم زیاتې شوې ټیلیفونونه هم زیات شو سهولت هم زیات شو دا سهولیات پخوانو. و یو علاقه کې یو بانډه کې یو بوډا سړی اوسېده او د هغه ښځه وه. یو زوی دی یو نیلونه شته او نه د هغه نور زامن شته. دغې بوډا بابا به پردی زمینداري کوله او یو غوا به یې ساتله په هغې باندې خپله ګزاره کوله. چې کم بچی و هغه ته به بچی منګه ټول عمر ما پنډونه راوړل او مور دې غوجلې وغورځولې او مور دې سختۍ برداشت کړې. بچی ته به ګیا نه راوړې ته خپل سکول وایه. دغې بچی باندې سکول وی
هغه بچی ذهینو پلار منځګزاره مونږ بچی هم دیندار او مونځ او دس پیکاو بچی پرز مونځ کوه او خپل سبق وایه خواري کوه بچی زمونږ د حال ته وګوره هېڅوک نشته نه د ماماګان شته بچی او نه د ترونه شته دغه ته زمونږ دغه یو اسری بچی بس خپل سبق وایه بچی به سبق وي پلار چې باجس څه ګټل په هغې بچي باندې به یې لګول په هغې غریبه غریبۍ کې بچي سبق وي په کالج او په یونیورسټۍ کې انجینیر ته جوړ شو نن سبا انجینیران زیات دي پخوا انجینیر او ډاکټر کم دی پیدا کېده انجینیر ته جوړ شو نوکري ورته میلور شو په ښار کې د بانډې نه به ښار ته ته راته هغې ځای کې به یې نوکري کوله ځان لی په ښار کې یو کوارټر یو کورم په ښار کې واغې مور ته یې وی یاره مورې ښځه راله وکړه تم کمزورې بابام کمزورې ښځه راله وکړه خو بیبي چېته مالداره کورنۍ کې راله وکړه دلته بانډو کې راله مه کوه ښار کې زه نوکر یم خلک مې پیژني هلته راله وکړه مور ورته وی بچې ته چېته معلومات وکړه کور ته خوښ کړه زه به ورپسې لاړه شم معلومات یې کړي چې یو کور کې جینۍ شته چې ته مالدار د خانانو کورنۍ کتلې ده مور یې ورپسې لاړه چېره زه خو راغلی موږ خو غریبانان یو او د خپل بچي دپاره راغلی یم ستاسو د بچی پسې ورته وایي زوی دې څه کار کوي وایي زوی مې انجینیر دی کوم ځای کې پلان کې ځای کې سی نوم دی پلان کې ښه پلان کې ستا زوی دی او هغه غټ انجینیر دی هغه ډېر ښه سړی دی هغې ښځې ورته ویې زه به خاوند سره مشوره وکړم ته بیا راشه چې لاړه هغوی ورته یې موږ یې په غریبۍ څه کوو هلک غټ نوکر دی غټه تنخوالي بس همدله یې ورکوو هغه جینۍ غله ورکړه چې کله واده شو ډولۍ بانډې ته راله دا جینۍ د اسقر او خواښې سره اوسېده هغې اسقر به زمینداری یې کوله بوډا سړی د ګیا بیا راوړه سر وځې خو د جینۍ د خانانو د کور وه هغه بانډه کې غالک سره تېرې کړې جنگ جګړې د هلک او دغه په مابین کې پیدا شوې چې ګوره زه خو د خانانو د کور یم د مالدار سړي لور یم نو دې سوټو ته وګوره دې غوجل او ګیاګانو ته وګوره بانډه کې مه اوسئ چته به دې ځان له بانډه کې کړی وم زه خو د سره بانډه کې نه اوسم لاړه خفه شوه کور ته دې به لاړ را بیا وسته رضا بیا کړه بیا به په سویمه ورځ باندې خفه شوه نو دا لږ دی مور ته وایي مورې ښار ته به لاړ شو کور الله پاک را کړی دی هغې ځای کې به اوسېږو دا مور او پلار ورته بچې صحیح ده چې ته کوم ځای خوشحاله ښار ته لاړل اوسېدل هغې ځای کې بابا او بیبې له د ښاریي زندګي وله خوند نه ورکوله بچي ته وی بچې الله دې تا دې ښار کې خوشحاله ساتي موږ هغې خپل بانډه کې ښیو ټول عمر هم هلته تېر که پرېږده د اخري دور دی دا به م هلته تېر کو خو بچې موږ له هفته کې چې د چوټي موږ له یو ورځ راځه بیبي چې تاسو کوم ځای کې خوشحاله یې دا مور او پلار یې بانډې ته راوستل بابا بس دې نوره غوا مه ساته نه بچې په دې کې خو مې په تا سبق هم ویلی دی غوا به ساتم هغه غوا بیا ساتله بچي به وله خرچه ورکوله ښځه هم د مالدار کور وه پیسې تنخواه باندې هغې قبضه غورځولې وه سړي چې به تنخواه راوغله هغې به ترې واخېسته هغه به اوس په څه شرمېږم خو زه یا دې سره یا ما سره پیسې به یې ورکړې دا د بابا او بیبې له وړه ورځې په دې کې تېرېدې هفته پس به دې راغی چې کله به هفته پس راغی یاره څونه وخت په تېری 2-3 ګنټې به تېروم مور او پلار نه بې اړه نه کېده غم خادي به هم پکې راله لیټ په لاړ ښځې به غوبل جوړ کا او چې لاړ شي بیا بیبې نه دې اړه نه کېږي بابا نه دې اړه نه کېږي نه به ځې جنگ جګړې به کېدې هفته پس په ځای پسې په 2 هفتې به راته په 3 هفته به راته مور به ورته بچې چې کور دې روانېږي میاشت کې راله یو راځه خیر دې ګزاره ورسره بچې کوه د مالدار او د خانانو د کور ده میاشت کې با جلز یو ځل راته یو ځل راغې مور ته وایي او پلار ته وایي بابا په جده کې سیټونه خالی شوي د انجینرۍ سیټونه ویکنسۍ دي وایي بچې څه چل پکې ځان لو که که نه که الله در باندې چېته حج وکړو هلته لاړې هلته یې کاغذونه ولیږل وي انجینر و ټک په ټک پکې کار وشو
پلار او مور لراغي بابا زما کار خوشو زه خو زما خزم ځان سره بوزما تب هم را سره ځې هغوی ورته بچي پیسې شته یاره دومره خو نشته قرض برالم نه بچې قرض مراله زه لاړ شه مزدوري وکړه او بیا چې وګټې موږ به هم بچې بوځې خو بچې ګورې موږ ته به خط رالیږې ښه موږ بیرینه نه بابا تابنیروم بیبی تابنیروم ښځې هم ځان سره بوتله په خپل هم لاړ د غېږې یو ماشوم ورسره هغې هم ځان سره بوته د ټیلیفونونو د موبایلو دور نو خط به چې څوک به حج له لاړل عمرې له به دغې علاقې څوک لاړل زوی به ورله خط ورکه پلار را به یې راوړه خرچه به هم پکې وله ورکړې وه یو کال نیمې وله خرچه راولېږله بس خرچه مرچه په مور او په پلار باندې بند شوه هر څه ښځې په لاس کې غیشتي وو هغه مور سره هغه د خط هغه رابطه هم بند شوه پلار سره بوډا پلار سره د خط هغه رابطه هم بند شوه الک دیندار او مونځ اودس پې کو مور ورته ویلي بچې حج به نه قضا کې هر کال به ته حج به کو حجونه ډیر کړي خو د 14 حجونو نه مطمئن نو ده وی چې دا نه دی قبول د بیت الحج وکړه او بیا راغې طواف یې کو د بیت الله نه تاوېده یو طرف ته جاړي په سلګو باندې جاړي د یو دینداره سره یو د هغې پړه خفه شو بچې ولې جاړې وی بابا بس پرېمې ده بچې ولې جاړې بابا بس پرېمې ده نه هل خو ماته وایي زویه ولې جاړې وی کاکا حجونه خو مې ډېر کړي دلته مې ډېر زیات وخت شو خو دا 14 حج دی زما چې زه حج وکړم یو بابا په خوب کې وینم نوراني شکل یې دی اما ته وی حج دی نه دی قبول هر کال هغه په خوب کینم ما ته وی حج دی نه دی قبول نه یو خوب دی نه دوه خوب دی زما راشم حج وکم حج مې نه دی قبول ولی هغه سړی ورته بچي مونځ اودس کې او مونځ اودس خو کوم وی بچی څه کوتاهي خو به در نه شوي یاره وی څه کوتاهي خو نشته وی بچی یو تپوس سر نه کوم مور دې شته او مور خو مې شته پلار دې شته او شته کوم ځای کې دي پلانکي ملک کې دي بوډاګان دي او بوډاګان دي رابطه شته نه دا خو دومره کالونو شو 14 کاله شو 12 کاله مور او پلار سره مې نه رابطه شته نه ورله خرچه لیږم په داسې ښځه باندې وړېدلې یم چې هغه را سره جګړې کوي هر څه هغې په لاس کې غیشتي دي بچې وي ټوله وجه هم دقه ده چې مور او پلار باندې د هر څه بندي رابطه هم بنده د ښځې بچې مه منه ښځې ډېرې میلاویږي بله ښځه به وکړې د هغې نه به هم د الله بچي درکړي مور او پلار به درته میلو نشي لاړ شه بچې بس دی راغې او درخواست یې ولیکه د چوټۍ ښځې ته وایي زه خو ځم کور له ما ته مور یاده شوې ده پلار راته یاد شوی دی بیا راته بوډا او بوډۍ یاده شوه بیا راته یاد شو غوبل را واغشته په ښځې سترګې راوښکې ښځې په قلاره کښېنه زما د پاره ښځې م ډېرې ما له به الله نور بچي راکړي نه پاتې کېږم زم خو چې سترګې پرې راوښکې ښځې ته پته ولګېده زه لاړ شه خو ډېر مې سارېږه دی راغې کلونه خو پکې تیر شوي 14-15 کاله تیر شوي دي چې کله خپل کلي ته راغې محله بلکل بدله ده کورونه جوړ شوي دي یو د دغه کچه کور دی مخې ته د کور ولاړ دی چې خدایا کور ته به په کوم حالت باندې ورځم بیبي سره به څنګه سترګې لګوم بابا سره به څنګه سترګې لګوم ما به وپېژني او که ما به ونه پېژني ولاړ دی د مخامخ کور نه یو هلک راووت داسې د 12-14 کاله هلک 12-14 کالو په عمر کې هلک راووت دی ورته یه بچې د کوم ځای وایي دام کور دی ورته یې میلمه ته را کوم ځای وایي یاره زم راغلی یم دلته مې څه کار دی وایي څه کار دی دی ورته وایي بچي یو تپوس در نه کوم دې کور کې یو بوډه و او دې کور کې یو بوډۍ ښځه وه د هغوی تپوس در نه کوم نو دا هلک ورته وایي 6 میاشتې شو چې هغه بوډا بابا وفات شوی دی او هغه بوډۍ 6 میاشتې هغه بوډۍ پالج والی ده په کټ کې پرته ده او د هغې یو زوی دی یو کنجوس زوی دی داسې کنجوس زوی دی چې خدای دې بیغ بنیاد وباسي
مالداره کورنۍ کې واده کړی دی دا 14 کالو شو او هغه کنجوس 15 کالو کې مور لوم نه دی راغلی پلار لوم نه دی راغلی د مور او د پلار تپوس هم نه کوي داسې ډله زوی دی او دا مور او پلار د دوی سم نشته موږ به د چې ډوډۍ وله موږ لیږو ځان له به غوا سروله اخره کې پرېوتل سال مې مور راشي ځای ورله جارو کې بار ورته نور ته کټ واچوي او تولی ورته واچوي او پلار مې او خویندې مې لاړ شي هغه بوډۍ راولي هغه کټ کې سملی د غرمې مې بیا مور ورشي هغه دسمات تیلم نشي پاسېدی مور مې وایي چې زه به د الله دپاره خدمت کوم هېڅوک هم نشته دقه شانتې پرته ده او بوډا مړ شو هغه بوډۍ نور غم هم نشته خو هغه بوډۍ مور مې وایي دې مار خپل زوی یادوي چې یا الله زما بچی به څنګه یا الله زما بچی به څنګه دی ورته وایي ښه بابا وفات شوی دی یا وفات شوی دی وایي یورګه چې زه خو دې بوډۍ له لږ ورشم هغه هلک ورته زم در سره ورځم چې دی کله راغی په هغې باندې بړستن پرته وه د ویې جوړي ودنه هغه بوډۍ ته دغه شانتې کټ سر ته ولاړ دی غلې غونتې د هغې نظر کار نه کوي یا الله زما هغه بچی به الله څنګه یا الله چې زما بچی به جوړي او که الله زما بچی به نه جوړی الله زما د بچی حفاظت وکړي یا الله زما د بچی خو ماماګان هم نشته الله زما د بچی خو ترون هم نشته الله پلار هم ته اخیستی الله زما بچی به بې اسرې په جده کې یا الله زما د بچی حفاظت وکړي الله زما بچی جوړ ساته یا الله زما خاون خو مړ شو او پردو قبر ته ورکوز که پروردګاره پردو سپاره الله زما خورون هم نشته یا الله چې زه مړه شم نو ما به قبر کې څوک دی الله ما به څوک سپاري یا الله ما ته خپل بچی یاد شوی دی الله ما له خو هغه خپل بچی راوله چې د مرګ نه مخکې خو الله دا خپل بچی لږ ووینم که نه یا الله چې زما بچی به جوړي او که به نه جوړی دا خبرې کوي بچی پې واپاسه ورپرېوت بچی نه پیژني الله دا بوی خو د بچی محسوسومه الله دا بوی خو د بچی محسوسومه بچی جاړي او بې زه ستا زویمه بچی څنګه بچی ښځه دې څنګه وه بچی دې څنګه و بچی جوړې که نه زویه پسې خط خوښې که نه او بې پسې خط باندې خیمه بچی ته څنګه هغه ورته وایي بیبي خیم که نه ته څنګه مورې یا بچې چې ته ښې زم خیمه که نه چې ته جوړې بچې زم جوړه یم چې ته ښې بچې زه جوړې مورې زما خو پړه باندې دا یو ارمانو چې زما مور به څنګه بچې چې ته خوشحاله زه خوشحاله یم خو بچې ما ته ډېر زیات یاد شوی وې بچې ما د الله نه غوښتې وې د مرګ نه مخکې دا بچې یو ځل وینمه ما له خپل رب راوستې بچې مخ زما خولې ته نږدې که په یو مخ هم بچې ښکلو په بل مخ هم بچې ښکلو بچې په ما لږ راپروزه بچې ما سره سبله بچې دې څنګه و ښځه دې څنګه وه بچې چې زه مړه شمه نو بیا به زیخان نه مورې چې ته څو پورې زه نه ځم په ښځه دې مور ولګي په بچو دې مور ولګي ما نه ښځې او بچو مور جدا کړی وه هغه مور چې مړه شوه هغه مور یې په خپلو لاسو باندې بیا د هغې د کفن او د دفن انتظام په خپلو لاسو باندې وکړ مور او پلار بچو سره هغه تکلیفونه برداشت کړي دي قسم دې که داسې څوک برداشت کړي د بچو بد مور او پلار ته نه ودرېږي په دې مخ وله بد وکړه په دې مرۍ وله چاړه کېده په رب د کعبې قسم که ودرېږي په ظاهر کې به د ځان خفه کړي له به نه خفه کېږي په ظاهر کې به خیریم وکړي د ړه نه به هغه خیریم نه ګورې مور او پلار داسې شی دی دغه ماشوم پوچینې د 15 او د 6 ورځو هغې ته وګوره ماشوم لا دنیا ته راغلیم نو مور پریزونه شروع کړل درون باټین اوچتی خوراک کې پرهیز شروع کړ په مور باندې پابندۍ ولګېدې
ماشوم چې دنیا ته راغې څلوېښت ورځې مور یخې اوبه هم نسکي او مور چې کوم دی خوراک کې هم پرهیز کوي د ماشوم دپاره پرهیز شروع شو هغه شی به نه خوري چې هسې نه ماشوم ته غوړ پیل لاړ نه شي نه ماشوم دپاره پرهیز شروع شو په نیمه شپه باندې بچی راپاسوه او د هغه دا کوناټي پاک کا په نیمه شپه چې ماشوم رینګ کې مور ورله راپاسي چې ماشوم په جړا شي هغه خوږ خوب پرېږدي ماشوم له راپاسي له پورې کلک نیولي او بیا ماشوم لیول څونه ګران کار دی رڼه ورسره خلاصه شوه په ژمي کې خیال ساتي په اوړو کې خیال ساتي د هغه چې متیازې په کټکیو کې د متیازو په هغه ځای باندې د امور سملي او بچې په اوج ځای باندې سملی په ده باندې څومره خواري وکړه په ده باندې سبقونه وې او دا بچی رالوی شو نو چې بچی کره رالوی شي نو مور او پلار په معاشره کې عزتمن نی مور او پلار بیا ذلیلی چې بچی رالوی شي نو مور او پلار که لور رالوی شوه او که بچی رالوی شو مور او پلار د ذلت وخت تیری بچی دی واړه دي که نه څه به کېږي پلار غریب دی گزاره نه کېږي پلار بوډا دی پلار د ټاټکیم نه دی پلار د زمیندارۍ هم نه دی پلار د ګوډ هم نه دی واړه واړه بچي دي نو دا پلار لاړ شي نو په بازار کې سوال کوي مور په کوڅو کې ګرځي دا خو چې جینۍ وه دا خو په کوڅو کې نه وه ګرځېدلې نو دا مور یو ته سوال کوي او بل ته سوال کوي خلک وایي دا سوالګرې دی او مور یادوي دا سوالګرې ده نن مور ته وله خلک سوالګرې وایي او پلار ته وله خلک سوالګرې وایي د بچو دپاره نن پلار سوالګرې شو د بچو دپاره مور سوالګرې شو مجاهده داسې ده که داسې نه ده هغه د عزتمن پلار هغه بیا سوالګرې شي هغه مور بیا سوالګرې شي یاره وی دا پلار یې خو حرام خور دی د هغه چې بچی پیدا شي او حرام نه کوله اوس د بچو ګزاره نه کېږي حرام پیدا کوي د بچو دپاره پلار حرام خور شو هلکه دا خو سودخور دی دا دله د هغه ګزاره نه کېږي د بچو هغه په سود باندې شروع کړه د بچو د پلار سودخور هم شو هلکه دا خو غل دی د هغه ګزاره نه کېږي د بچو هغه غلام شروع کړه د بچو دپاره پلار غلم شو یاره دا مور یې خو غله ده هغه مور غلم شوه د بچو دپاره غلام شروع کړه یاره دا خو خدمتګاره ده هغه خدمتګار هم شو واړه بچي دی هغه څوک هغه پردي خدمتونه هم کوي یاره دا خو دی ده هغه دی هم شوه د هغې واړه بچي دی هغه دیتوب هم کوي هغه څوک یاره دا خو جوارګرم دی ګزارې نه کېږي پلار جوارګرم شو جواري هم شروع کړه یاره دا خو ډاکو دی د هغه د بچو ګزاره نه کېږي هغه ډاکې هم شروع کړې یاره دا خو قاتل دی ګزارې نه کېږي په اجرت قتلونه کوي هغه قتلونه هم شروع کړل دا د څه دپاره دا د بچو دپاره یاره دا خو غټ ډله دی ډله لورې په موبایل باندې بل سره خبرې کوي لورې مټیزه لاړه دا خو غټ دوس دی هغه نن د لور د وجې نه دوس هم شو هغه نن د لور د وجې نه دلب شو دا لور مړه کول څه دومره ګران کار نه دی دا زوی مړ کول څه دومره ګران کار نه دی هغه چې نن دوس شو هغه نن دله شو څوک هم لور مې ده که نه څوک هم زوی مې دی که نه د دې زوی دپاره هغه دوس شو دوس زوی هغه کارونه کوي لور هغه کارونه کوي چې هغې په کور کې پلار ته شرمنده که هغې مور ته شرمنده که هغې لورونو ته شرمنده که هغې خویندو ته شرمنده که هغې خاندان ته شرمنده که هغې په محله کې شرمنده که چې هغه جذبارو ګرځي لکه د دله په شانتې سترګې لاندې نیولي ځکه هغه هم پړه کې پی دی خلک هم پړه کې پی دي څوک یې لور ده که نه څوک یې زوی دی که نه د سوچو که هغه څومره تکلیفونه برداشت کړل په اوږه باندې نن او په اوږه باندې وګرځولې نن ستا د وجې نه هغه ته خلک دله وایي که دا لور مټیزه نه وتلې پلار ته بیا چا دله نه وي که دا لور مټیزه نه وتلې پلار چې بیا ته چا دوست نه وي که دې بچي غلط کردار نه کو پلار ته بیا چا دوست او دله نه وي تا سره یې څو کړل نن په معاشره کې هغه دوست شو هغه دله شو حرام او حلال نه ګوري کالی خو خلک غواړي رواج دې رقم دی نه پې پیدا کوي
او نن سبا چې جینۍ کې په جینۍ باندې کمې خرچې دي د ډبل بیټ دی او د شوکیس دی او دا سینګار میز دی او دا یو جوړه ده او جینکې په خپله باندې ځان له نن سبا شیزونه خوښوي په موبایلو باندې ګوري دا ده پلار څوکي او همدغه مټیزه لور چې دریو کسانو پسې تلې وه او د هغې نه یې راوسته او زه خیر دی په نکاح کې به دې ورته واده کړمه هغې مټیزه چې په کوم شي باندې ګوتې ږدي پلار دوس هغه کوي څوک پلار خیر دی ښځې لور مې ده که نه خیر دی ښځې زوی مې دی که نه الله الله لور خوړه کې دا رانه وستل چې الله زما سپینګیرې پلار دی رانه وستل چې زما د پلار ګیره خو سپینه د الله ریم حیا او پردې را باندې واچوي ما خو دا سپینګیرې پلار وشرموم زوی خو دې ته ونه کتل چې ما خو دا سپینګیرې پلار وشرموم زما خو د عزت پلار او د هغه سترګې مې د لګولو نه کړې دی به په جومات کې خلکو سره څنګه ودرېږي دی په جنازه کې خلکو سره څنګه ودرېږي دی به په قوم قبیله کې چې خلکو سره ناستي څنګه به ناستي داسې ده که داسې نه ده وروڼو لږ جواب راله راکې ده داسې ده که داسې نه ده ګنې حالان کې د یو انسان وجل قسم په خدای د الله نه خو اول زه یېرېږم ګنې خدای شته چې داسې کسان را سره دي دا طالبان دلته هم ناست دي ما ته وایي شیخ صاحب تا ډر کوه ګنې دروازې به مې قسم په خدای چې یو 500 د رېخپو ناوې ځاندول زما پرک د کعبې قسم که د چا نه هم یېرېږم قسم مې راته وخوړ داسې کسان چا سره هم نشته د خدای په فضل سره چې موږ سره دا طالبان په موږ باندې ځان ورکوي میا صاحب داسې ده که داسې نه ده خدای شته چې بس صرف د حکم پابند دي 500 به مې د لخپو نه دا ویزاندول او دا به مې سمول خو د رب نه یره ده که نه ولې الله سره مخامخ کېدل دي ځان کدن دی او سخته ده او اخرت دی چې دا د الله نه یره نه وه او د الله طرف نه اجازت وې تا تماشه کړې وه اول به مې د دې کلي کې د دنیا سم کړې نو سیبه نن سبا د وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا د مور او پلار په وینه دی ګزاره کې وینه وې درکوي یاره د ګردو بیمار دی مور یې ورته وي خیر دی بچې زمانه دا ګردواله ځان ته ولګوه اینې یې کار پرېښی دی خیر دی بچې زما د اینه ځان ته ولګوه او چې زوی صاحب بیا نوکر شي هغه بیا د هغې ښځې شو د الله د پاره دا جینکې او دا لکان په دې مور او پلار باندې رحم وکړي رحم چې کم کس مور او پلار خفه کړي دي که دا واده مو کې که دا لږ ده او که دا جینۍ ده د ده به خوشحاله زندګي نی دا به د ذلت او د رسوایۍ زندګي تیری الله وی د پلار په رضا کې د رب رضا ده او د پلار په ناراضګۍ کې د رب ناراضګي ده زمون ښکلی پاک پیغمبر وی او امام الانبیا صادق او مصدوق دی یې پلار د نه خپی رب به در نه خپی پلار جس خو څوک بچې بار ملته لاړه پلار له خو د شپې خوب نه ورځي زوی به مې جوړي که زوی به مې نه جوړی ګرځي په تورمزو کې ګرځي په مرزو کې دړنه پلاره ویزان دی جز هکه خوراک ته ناستی خو بس سنډا ته ریبوتاوې خودې ده که نه مور یې که ناسته مې هسې میخې ته ریبوتاوې خودې ده د مور له خو بچي سره یې دی که وریجې پخې کې یاره چې بچې و هغه خو خوړلې که غوښه پخې کې چې بچې و هغه خوړلې د مور او پلار څه خوراک دی مور او پلار باندې رحم پکار دی د الله حکم به منې ولا تنهرهما الله وی مرټه مور او پلار چې تا لیکونه پاکول هغې وخت کې پیده مور د لکونه پاکوله پیده چې تی په غیږ ګرځولې پیده او چې بوډا شو نه پوهېږي اوس یې قل کار پرېښود او هغې وخت کې پیده نه د الله د حق به خیال ساتي او بیا په حقوق العبادو کې د مور او د پلار حق به خیال ساتي دو کې یا الله زمونږ نه راضي شي الله موږ د خپل قهر او د عذاب نه پروردګار او ساتي د بې عزتۍ او د رسوای زندګۍ نه پروردګار او ساتي دنیا او آخرت پروردګار زمونږ خشته کې زمونږ مور و بوډۍ هغه به د شپې 9 دقیقې ده هغې به خور ته مې ته ورشه مشر شیخ صاحب نوم بیا واغه چې ادریس راغلی دی که نه راغلی نو مور له خو به مونږ ټول راتلو نو چې زما مشر ورور به راغی نو هلې به مور وده کېده چې موږ به یو نو راغلی اکثر د پروګرامونو نه ناوخته راشو مور به دغه شانتي ویښه وه هر یو ورور به الحمدلله موږ مور له راتلو الحمدلله په موږ مور درنه وه
موږ د پلار زموږ په والد صاحب د ټولو خلکو ته پته ده د هغه مزاج سخت و خو الحمدلله موږ نه پلار خوشحاله و الحمدلله مور خوشحاله وه موږ به ورله رالو مورې څنګه بچي ته څنګه ای بچی چې تاسو جوړ یې زه جوړ یم او اخره کې د زړه تکلیف وته اپریشن یې د زړه نه کو نو هغې به وي ګورې چې زه مړه شوم که نه او تاسو جړل که نه او یا هم خوراک ونه که ورې زه به د نه قبر کې خفه یم ښه ما پسې به نه خفه کېږې ورې که تاسو چې ونسکله که نه او تاسو خوراک ونه که ګورې بیا به زه خفه یم که ما خوشحالوې که نه نو که زه مړم شم که نه نو چای به م څکې خوراک به م کوې ګورې هغې وخت کې مغې سره زمونږ د خوراک او د چایو غم مور خو مور ده که نه ښځه خو وایي زما پې بچي خوارېږي زه پې خوارېږم مور هغه شی نه دی انسان د مور د وجود حصه ده الله دې زمونږ د مور او پلار قبر د جنت د باغچونه قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي او د چا مور او پلار چې جمدي وي الله دې ورله دراز عمرونه ورکړي الله د خپل قهر او د عذاب نه الله محفوظ کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه روانه کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم